ستړي مشه څنګه جوړه صحت دې خدای کړی دا تسبیح خرڅه کور کې څوک کار نشته ده نه هیڅ نشته پلار دې څه کار کوي پلار مې مریض دی ښه دا شپه ورځ دلته ناست دی څه وایي څوک اخلي درنه تسبیح ښه دا په څو خرڅې ته یا په څو خرڅې ته نو زموږ د یو وطن خورکۍ چې په دا حال باندې ده دلته ډېر غټ غټ خانان تېرېږي غټ غټ خانان تېرېږي ولې د داسې اشخاصو سره کومک نه کوي زه ورته هره میاشت سودا اخلم صحیح دی ته به نور نه راوځي کور نه صحیح دی انشاءالله نو دغه خورکۍ ته موږ هره میاشت سودا اخلو او دا به نور په کور کینی دا به نور دا سودا نه خرڅوي صحیح دی صحیح دی انشاءالله ته به وعده کوې بیا به نه راوځي صحیح دی انشاءالله ځکه په دې سړک چې کینې دا خو بده خبر ده نو زه به تا ته هره میاشت سودا اخلم او نمبر به در کوم چې کله میاشت پوره کېده ما ته به زنګ وایي صحیح دی انشاءالله نور به سړک ته نه راوځي صحیح دی بس زه درته سودا راوړم نه دی میرا عشق دومره آسان ژوندون ډېر یې په والله کړم پریشان ژوندون ډېر یې په والله کړم دا د مکمل روژې خوراک صحیح دی او بیا هم چې خلاص شو ما ته به زنګ وایي صحیح دی محترم افغانانو دا هغه خورکۍ ده چې زموږ د وطن مسکینه ده او دا په موږ باندې حق لري د دې د کومک لپاره راغلي او د داسې اشخاصو د کومک لپاره به انشاءالله هر ځای کې منډې وهو ځکه دا ولس په موږ باندې حق لري او دا خورکۍ به دا سامان ټول جمع کوي دا په 100 روپۍ دي ټولې دا ټولې 100 روپۍ کېږي شپږ سوه روپۍ د دې به زه پیسې ورکړم او دا به تنه زه ټولې واخلم دا به هم ویسي صحیح دی دا به ویسي نور به نه راوځي صحیح دی نمبر زه در کوم هره میاشت به راځي ښه دا د 600 روپۍ صحیح ده خور به دا سودا یو کراچۍ کې ویسه دا سرویس صحیح دی زه به دا تسبیح د ټولو مسلمانانو ته یوه دانه ورکړم حاجي ګوله یو دانه واخلئ د سره چا چې هم د مینې زهر څکال دی چا چې هم د مینې زهر څکال دی چا چې هم د مینې زهر څکال نو داسې وطنداران سره کومک پکار دی الحمدلله موږ هغه مظلومه خورکۍ چې پلار یې معیوبه و خوشحاله مو کړله او سودا مو ورته واخیستله تل به وي په غر یا بیابان ژوندون ډېر یې په والله کړم پریشان